او اوس هم راځو پیمنټ ان فیز ته. هغه پیسې چې موږ تاسو یې مثلا د مشتریانو څخه ترلاسه کوو او هغه بیرته موږ خپل بانکي اکاونټ ته لګو، د دغه په جریان کې موږ تاسو باندې څومره چارجز یا مصارف راځي دا تحلیل کوو. لومړی چې د پیمنټ پروسسینګ شاپیفای پیمنټس آنلاین فیز اگزامپل، یعنی که چېرته موږ تاسو د شاپیفای پیمنټ ګیټ وی استفاده کوو، هغه چې موږ تاسو بانکي اکاونټ ته پیسې لګوي، نو موږ تاسو نه فقط 2.61% پلس 0.08 پر ترانزیکشن، یعنی په هر ترانزیکشن سره هغه که زیات وي که کم وي، فقط دومره ډېر کم اندازه ده، بیخي نهایي کم دی، دومره موږ تاسو نه په یو ترانزیکشن باندې اخلي او د سره په څنګ کې دومره فیصدي مثلا 2.61 یا 2.5% موږ تاسو څخه د شاپیفای پیمنټ ګیټ وی اخلي چې کله موږ تاسو ته زموږ بانکي اکاونټ ته دوی پیسې لګي. کلکولیټ فار 50 آرډر، که چېرته مثلا موږ تاسو $50 ولرو په خپل اکاونټ کې یا شاپیفای پیمنټ ګیټ وی کې، نو مصرف به څومره ور باندې راشي 1.41، ځکه مثلا د 2.61 هغه فیصدي چې موږ تاسو معلومه کړو، دا یو مثال دی، صحیح ده، نو کولی شئ دغسې یو حساب ورته وکړئ، بیخي کم اندازه ده د نورو ګیټ ویز په پرتله باندې. او که موږ تاسو تھرد پارټي ګیټ ویز استفاده کوو، نو د هغې فیس بیا یو څه لوړ دی، یعنی 1% اضافي اخلي. نو وګورئ که چېرته دغه مصارف هم موږ باندې راشي 1% اضافي هم موږ تاسو نه پیمنټ ګیټ وی، نو شاید هغه فیسونه زموږ تاسو یو څه نه څه لوړ شي. هایډن کاسټ، مثلا ځینې نور کوم مصارف چې موږ تاسو یې شاپیفای کې لرو هغه دا دي، مثلا یو خو دغه کمیشنونه دي، دا خو نارمل خبره ده، په هر پلیټ فارم کې موجود دي. د سره په څنګ کې موږ تاسو نور کوم مصارف چې دي هغه تیمز دي، مخکې مو یاده کړله، که چېرته موږ تاسو لومړی کې یو سټور سیټ اپ کوو، ضرور نه ده چې پیډ تیمز واخلو، بلکې فری تیمز نهایي زیات 100+ تیمز موجود دي چې هغه فری دي، وړیا دي په شاپیفای کې او ډېر ښه کار کوي، هېڅ کوم تفاوت نه لري، کوم محدودیت نه لري، کولی شئ هغې نه استفاده کړو. اما بیا هم که وغواړو چې زموږ کاروبار یو څه مخکې لاړو، غواړو ډېر مسلکي شکل سره د خپل سټور سیټ اپ کړو، نو بیا کولی شو 150 نه تر 500 600 حتی $800 پورې یو تیمز واخلو، خو دا ون ټایم فیس ده، دا بیا موږ تاسو نه هر کال نه اخیستل کېږي، نه اخیستل کېږي، بلکې یو ځل مو چې واخیستو خلاص. او ځینې اپلیکیشنونه دي پیډ دي البته، چې هغه هم تاسو میاشتې مثلا 5 نه تر $50 پورې میاشتنی مصرف ورکولی شو، خو دا زموږ تاسو په کار کې نهایي زیات سهولتونه رامنځته کوي او زموږ تاسو کار ډېر اسانه کوي. البته کولی شو فری ټولز فری اپس هم استفاده کړو، خو ځینې اپشنونه کله چې موږ تاسو کار مخکې ځي کولی شو استفاده وکړو تر څو زموږ تاسو لپاره پریمیم ایمیجز هغه جنریټ کړي. د ایډز لپاره کمپاین چې موږ تاسو د خپل پروډکټ لپاره رن کوو، فولفیلمنٹ ان شیپینګ او د ځینې نورو مسایلو لپاره کولی شو چې دغه اپشنونه هم یا اپس استفاده کړو. او اوس هم راځو مارکیټینګ ان اس یو ټولز، بعضې ټولز یا اپس دي چې موږ تاسو لپاره ضرور دي په خپل اکاونټ کې د دې نه استفاده وکړو خپل سټور کې، تر څو زموږ تاسو کار ډېر په مسلکي شکل او په ښه شکل مخکې لاړ شي. بلټ ان اس یو اپټیمایزیشن، ټایټل، میټا ټاګز، یو آر ایلز. نو د دې لپاره چې کله موږ تاسو سرچ انجین اپټیمایزیشن کوو، یعنی خپل پروډکټ غواړو ګوګل سر کې راشي، مشتریانو ته وښودل شي په ښه شکل، نو د دې لپاره مثلا ښه ټایټل موږ تاسو باید ولرو، مسلکي اس یو فرینډلی ټایټل. میټا ټاګز باید ولرو، یا مثلا کی ورډز چې په هغې سره زموږ تاسو پروډکټ خلکو ته ښودل کېدلی شي، او یو آر ایلز. نو د دغې په توسط سره موږ تاسو خپل سټور اپټیمایز کولی شو او ښه پروشات لرو. بل ایمیل کمپاینز، بیا شاپیفای ایمیل کولی شو د ایمیل له لارې موږ تاسو خپله چې کله جیمیل کریټ کوو، ځینې ویب سایټونو ته داخلیږو، نو موږ تاسو ته بشمېره زیات ایمیلونه راځي، هغه اټومیټیک ایمیلز دي چې موږ تاسو لپاره کمپاین کوي، همغه کسان غواړي موږ تاسو اټراکټ کړي او هغه خپل فروشات موږ تاسو باندې ترسره کړي، چې موږ تاسو کولی شو له دغې څخه هم استفاده وکړو او خپل کار مخکې یوسو. او بل هم ګوګل ان فیسبوک ایډز انټیګریشنز دي، موږ تاسو خپل فیسبوک اکاونټ کولی شو د خپل سټور سره وصل کړو، تر څو د فیسبوک له لارې خپل پروډکټس لپاره اعلانات وکړو، یا هم د ګوګل له لارې کولی شو چې موږ تاسو خپل پروډکټ خلکو ته وښیو او هغوی راشي زموږ پروډکټ واخلي. بل بلاګ فار کانټینټ مارکیټینګ، کولی شو یو بلاګ جوړ کړو، په داخل همدغه سټور کې
یا هم بل ویب سایټ جوړ کړو د خپل پروډکټس لپاره موږ تاسو ډیر په بهترین شکل سره کنټینټ ولیکو او د هغې لپاره مختلف بهترین عکسونه ویډیوګانې دغه ډیزاین کړو او خلکو ته یې وښیو تر څو مشتریان زموږ پروډکټ ته راجذب شي. ډسکاونټس کوپنز ان لویالټي پروګرامز کولی شو د ډسکاونټ دا ډیر په مارکیټینګ کې بهترین آپشن دی چې زیات مشتریان کم وخت کې راجذب کولی شو چې یو کم اندازه 20% مثلا ځینې وختونه 30% موږ تاسو ډسکاونټ ورکو او یا هم ځینې نور آپشنونه دي چې مثلا بای 4 get 5 مثلا که چېرته تاسو 4 پروډکټ اخلئ نو تاسو 15 ترلاسه کوئ. نو ځینې نور آپشنونه دي دا په مارکیټینګ کې نهایي ښه کار کوي او کوپنز کوډ نه استفاده کولی شي لویالټي پروګرامز هغه هم هغه آپشنونه دي چې زموږ تاسو د پروډکټ په ډېر بهترین فروشات کې کار کوي.